موده مخکې د ساغزي له استعفا وروسته نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په حیث دنده پیل کړه، خو اوس یو بل کس چې اتمر حقدار بولي معرفي شوی. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه اوس هم اتمر د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر په حیث پیژني او د خط اعتبار دومره اغیز لري چې یو کس بدل او نوی معرفي کړي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان د پخواني حکومت د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر لیک استولی او پکې د محمد ولي نعیمي د بقرارۍ غوښتنه کړې چې ورسره سم ملګرو ملتونو نصیر احمد فایق له دندې لري او محمد ولي نعیمي د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکلی. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې ویلي ځکه یې دا کار کړی چې محمد ولي نعیمي د غلام ساغزي په وخت کې ناروغ ولې اوسي چې صحت ښه دی دوی پر دنده ګماري. 2 ورځې وړاندې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر څوکۍ باندې ناندرۍ راپورته شو او پخواني سرپرست استازي محمد حنیف اتمر په توطیه جوړولو تورن کړ. فایق ویل چې تېره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې چې د له نړیوالې ټولنې وغوښتل تر څو د تېر حکومت په فساد د ککړو کسانو شتمنۍ باید کنګل شي، په مقابل کې دا کار کړی. اوس لپاره ملګرو ملتونو په رسمي ډول ویلي چې محمد ولي نعیمي د افغانستان د جمهوریت حکومت په استازولۍ دایمي استازی دی، په داسې حال کې چې پر افغانستان له تېرو څه باندې 15 میاشتو راهیسې طالبان واکمن دي. طالبانو سهیل شاهین د ملګرو ملتونو د دایمي استازولۍ لپاره نومان کړ چې بیا ورسره ملګرو ملتونو ونه مانه. د اوس محمد ولي نعیمي د دې دندې لپاره نوی کس ګمارل شوی، خو دا چې څومره وخت به یې دنده دوام وکړي معلومه نه ده.